د بل ور دا سوال کړی دی چې تراویح مونځ دا به څلور رکعاته کې او که دوه رکعاته به کې. مطلب یې دا دی چې 4 رکعاته په یو سلام باندې کولی شي او که نه، او ویتر به ترې مخکې کې که وروسته. الجواب هغه دا دی چې د تراویح مونځ او د نورو مونځونو کې چې کوم نوافل دي نو په دې کې د سنت طریقه دا ده او راجح قول دا دی چې هغه دوه رکعاته به کې، بلکې بعض اهل علم دې ته مکروه ویلي دي چې دا ښه خبره نه ده چې سړی 4 رکعاته کوي. رسول صلی الله علیه وسلم نه چې کوم مونځ نقل دی نو رسول صلی الله علیه وسلم به دوه رکعاته کول او بیا به سلام اړو. او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې 12 رکعاته مونځ کوو نو یصلي من کل اثنتین، د 2 رکعاته نه وروسته به سلام اړو. او بل حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي صلات الليل والنهار مثنى مثنى، د شپې او د ورځې مونځ چې کوم نوافل دي دا 2 رکعاته دي. نو د هر 2 رکعاته وروسته به سلام وړئ او دغه طریقه ده. او ویتر خو بیا په آخر کې کېږي چې کله مونځ نه فارغه شوې نو بیا ویتر کولی شي، د شپې اخرې حصې ته هم اړولی شي او ډایرکټ هم کولی شي، دواړه پکې جایز دي. هذا والله اعلم.